د افغانستان د اسلامي امارت او پاکستاني پوځیانو ترمنځ د میاشتو شخړو او ترنګلتیا وروسته د اسلامي امارت چارواکو په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې دوی 3 پاکستاني پوځیان خوشي کړي دي. د اسلامي امارت مرستیال وین حمدالله فطرت ویل چې 3 پاکستاني پوځي چې د 2015 کال د اکتوبر په شلمه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د وروستیو تاوتریخوالي او سرحدي نښتو په لړ کې نیول شوي د اسلامي امارت له بندخونې خوشي او د سعودي عربستان پلاوي ته سپارل شوي دي. ښاغلي فطرت روښانه کړی چې د پاکستاني بندیانو خوشي کول د روژې د میاشتې د رارسېدو له امله او د سعودي عربستان د منځګړیتوب په غوښتنه ترسره شوي. د افغانستان اسلامي امارت د هغې تګلارې له مخې چې له ټولو هیوادونو سره د مثبتو اړیکو پر درلودلو ټینګار کوي، د روژې مبارکې میاشتې د رارسېدو په احترام چې د الهي رحمتونو او بښنې میاشت ده، د ورور هیواد سعودي عربستان غوښتنې ته د مثبت ځواب ویلو لپاره او د مذاکراتي ټیم د میلمه پالنې په مناسبت چې پرون دوشنبه کابل ته تشریف راوړی وو، هغه 3 تنه پاکستاني نظامیان چې د 1440 قمري کال ربیع الثاني میاشتې په شلمه او د 2015 میلادي کال د اکتوبر په 12 تاریخ له پاکستاني اړخ سره د نښتو په جریان کې اسیران شوي وو، آزاد او د ورور هیواد سعودي عربستان څخه راغلي محترم هیئت ته وسپارل شول. د افغانستان اسلامي امارت لخوا د پاکستاني بندیانو خوشي کول په داسې حال کې ترسره کیږي چې د کابل چارواکو تل د سیمې له هیوادونو سره د مثبتو اړیکو غوښتنه کړې ده. په ورته مهال کې د پاکستان د سوداګرۍ وزیر جام کمال خان وویل چې د افغانستان سره د اقتصادي اړیکو، سوداګرۍ اسانتیاوو او همکارۍ هر ډول پراختیا د پاکستان د امنیتي ملاحظاتو پورې مشروطه ده. پاکستان باید سیاست‌های ضد و نقیص و مداخله‌گرایانه‌اش را در قبال افغانستان کنار بگذارد، زیرا ریشه اکثر از بی‌ثباتی‌ها در منطقه و افغانستان نتیجه همین پالیسی های اشتباه و ناسنجیده شده پاکستان می باشد. جامعه جهانی نیز باید پاکستان را برای تغییر رویکرد و حمایت از ثبات و صلح دائمی در افغانستان و منطقه تحت فشار بیاورد. ښاغلي خان زیاته کړې چې اسلام آباد له کابل سره عادي او رغنده سوداګریزې اړیکې غواړي، خو دا اړیکې باید په داسې چوکاټ کې پر مخ ولاړې شي چې د اسلام آباد امنیتي اندېښنو ته په جدي توګه رسیدګي وشي. ثبات و امنیت پیش شرط توسعه پایدار روابط دوجانبه به شمار می رود و دولت پاکستان حاضر نیست منافع امنیت ملی خود را فدای امتیازات کوتاه مدت اقتصادی کند. دا څرګندونې په داسې وخت کې ترسره کیږي چې په وروستیو کلونو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزې اړیکې په ځلونو د امنیتي مسلو او سیاسي کړکېچونو له امله اغېزمنې شوې دي. اسلام آباد په افغان خاوره کې د ترهګرۍ د شتون ادعا کوي، خو د کابل چارواکو تل ویلي چې دوی به هیڅ ډلې ته اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکاروي.